بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشو يم. ملګرو، په دې وکیبلري تاسو ته ما مخکې هم کلاس جوړ کړو، خو ما مخکې تاسو ته ویل کو چرته رمانه کې کوم سيزونه پاتې کیږي نو هغه به تاسو ته په انګلیسي کې کوم. ماته یو ملګری کمنټ وکړو چې په دې کې دا هم مونږ ته ایکسپلین کا. نو ان شاء الله په دې کې به تاسو ته د کومر څه چې رمانه پاتې شوی هغه برته په دې وړو کې کلاس کې ایکسپلین کوم. کلاس تر پایه پوری ګورئ، ډیر مهم کلاس دی. راځئ چې خپل نننې کلاس شروع کو. پهلنې ټکی موږ سره سره فلاورز، ګلونه. فلاور چې کوم دی یو ګل ته وي، فلاورز چې کوم دی دا به ډیر ګلونه ته وي. اس چې ورته ولګو نو دا فلاور جمع ده. آکس، تبرګې. تبرګي ته په انګلیش کې ویل شي آکس. ریک، پنجای. پنجای به تاسو پیژنئ. پنجای موږ په پټي کې استعمالو. کله چې تاسو په پټي کې مختلف قسمه پکای جوړوي او کله په پټي کې تاسو هغه زمکه واروي چې دی کې وبخر سي کېږي نو دې ته په انګلیش کې ویل شي ریک. ریک چې کوم دی دا څه ته وي؟ پنجای ته. بوټس، بوټان. بوټس دا هغه بوټان دي موږ سره کله چې موږ په خاطو کې ګرځو یا په بارانه کې ګرځو نو دا موږ د هغې لپاره استعمالو. دا موږ په چمن وغیره کې هم استعمالو. دي ته ګارډن وکیبلري وي. فلاور پاټ. فلاور پاټ څه ته وي؟ فلاور پاټ وي ګملې ته. تاسو ته به دا ښکاري په دې کې موږ بوټي کرو. فلاور پاټ ګمله، یعنی په دې کې موږ واړه واړه بوټي کرو. بینچ. بینچ هم تاسو ته ښکاري دا موږ په ګارډن کې یعنی په چمن یا په باغ کې استعمالو. نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو بینچ. په دې کې خلک کینی. شاول، بیلچه. بیلچې ته په انګلیش کې ویل شي شاول، او دې ته په انګلیش کې سپیډ هم ویل شي. تاسو ته ما په بل کلاس کې هم ویلو SPADE، سپیډ. هو چې کومه ده دا کودالي ته وي. کوداله خو به تاسو لیدلی، هغې ته په انګلیش کې ویل شي هو. خو په دې کې دا د کودالي موږ سره یو قسم دی. په دې کې را درې غاښ هم دي، نو دا موږ سره کودالي کار هم کوي. او ایز ریک، ریک تاسو ما مخکې ویل چې د پنجای کار هم کوي. ګارډن هوس. ګارډن هوس څه ته وي؟ دا موږ سره یو پیپي. په دې باندې موږ چمن یا باغ یا پټي لپی اوبه ورکوو. نو دې ته په انګلیش کې وي ګارډن هوس. ګارډن ګلوز. ګارډن ګلوز دا موږ سره هغه دستانې دي چې په کم کې موږ په باغ کې یا یو پټي کې زمینداران اکثر استعمالي. هغه چې کله په پټي کې ګوډ وغیره کوي نو دا ګلوز اچي. نو دې ته په انګلیش کې وي ګارډن ګلوز. ویل بارو. ویل بارو چې کوم دی دا موږ په ګارډن کې استعمالو، په باغ وغیره کې استعمالو. په دې کې خلک مختلف قسمه سرې وغیره پټي له ورکوي. واټرینګ کین. واټرینګ کین دا موږ په چمن په باغ وغیره کې استعمالو. مختلف قسمه بوټو لپی موږ اوبه ورکوو. دې ته په انګلیش کې ویل شي واټرینګ کین. کین چې کوم دی دا ډبی ته وي یا یو ډبی ته وي د اوبو. فرټلایزر. فرټلایزر څه ته وي؟ سرو ته. څومره سرې چې موږ په ټوله ورکوو نو دې ته په انګلیش کې څه ویل شي؟ فرټلایزر. نو که چېرته تاسو نه څوک تپوس وکړي چې سرې ته د سپینه خاوره چې تاسو کومه پټي له ورکوئ دې ته په انګلیش کې وي فرټلایزر. او هر قسمه سرې ته په انګلیش کې ویل شي فرټلایزر. هغه ډیران ته سره کوم ورکوي دې ته په انګلیش کې وي فرټلایزر. لان مور. لان مور چې کومه ده په دې باندې موږ چمن سازو. یعنی کله په چمن کې یو ځای کې چمن ورکوټې بل ځای کې غټې، نو دا چې کله موږ سازو ښایسته کبل جوړو نو دې لپاره موږ دا مشین استعمالو. دې ته په انګلیش کې وي لان مور. سا، اره. ارې ته په انګلیش کې ویل شي سا. تاسو ته ما په تیر کلاس کې ویلو چې د لاس کم ارې هغې ته په انګلیش کې وي هینډ سا. یو موږ سره جنریټر اره راسي هغې ته وي چین سا. پنس، باړ. باړ کم باړ چې تاسو د پټي ته لګولې هغې ته وي پنس. ملګرو، دا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې ما تاسو ته هغه څیزونو نومونه زده کړه کوم چې ما تاسو ته مخکې کلاس اپلوډ کړی. په هغې کې ما تاسو ته ویلو چې کوم څیزونه ما نه پاتې هغه به زه تاسو ته په بل کلاس کې ایکسپلین کړم. نو دا وعده ما تاسو پوره کړه. انشاءالله ملګرو، نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې مال اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.